بله یقینا درنو لیدونکو دواړه لوبډلې لوبغاړي تاسې ګورئ په تصویر کې چې یو بل ته هرکلی ښه راغلاست وایي. زموږ ګران همکار نورالله شاهدي په کمنټري باکس کې په سیالۍ تبصره لري او د دغې ځوانانو شتون د دوی لپاره به څومره مهم او ګټور وي. نور ګڼ شمېر پیاوړي لوبغاړي چې د طلوع لوبډلې کې به لوبېږي د دغې لوبډلې لپاره به سیالي ترسره کوي. همداشان د پامیر لوبډلې کې ډاکټر لطف الله نظیر د سرویس وهلو لپاره لوبډل مشر د چلو کمپلیکس لومړنی سرویس د روانې سیالۍ ښه توپ پورته کونه ده توپ لوړ سي چپ اخ نه یو ځلې بیا نصیر توپ پورته دی خو امید څارونکی وایي چې فاول بیا هم سرویس ترسره کیږي. بهترینه توپ راخیستنه بیا هم بهترینه شوټ خو د میدان څخه بهر دی. بیا هم نمره دا ځل د طلوع کمپلیکس لوبډلې په ګټه باندې بهترینه جمپ لري دغه لوبغاړی. بیا هم عبدالقادر زازی توپ پورته کیږي په میدان کې نصیر د توپ تر شا ضربه او البته ډاکټر لطف الله چې کوم خطونه لګېدلي دي د هغه سره چې توپ لګېږي بیا فاول حسابېږي. ضربه او مستقیما آوټ چندانې لوبېدنه نه ده. د دې سره لومړنی سیټ د طلوع لوبډلې په ګټه باندې پای ته رسېږي. باندې د پامیر لوبډلې په ګټه باندې په دوهم سیټ په لومړیو شیبو کې نمره ترلاسه کړې. بیا هم د لیبرو له لورې ښه توپ پورته کونه د اوزیر آصفي دغه ضربه چې بلاک کېږي په لومړیو کې ښه پیل او لومړۍ نمره د پامیر لوبډلې ځکه مخکې نه یې جمپ کړی و لږ څه لرې د جال نه او هغه ابراهیم جال ته راغوښتی. منتظر حسین موقعیت نه په استفادې چانس چې په دې پوه چې شاته میدان کې ګیپ د خالیګا د عملته سلو شوټ وهنه کوي. یعنې مهمه دا نه ده چې ته هرو مرو په ضربه باندې نمره ترلاسه کړې. 40 یا 20 سیټ پوینټ دی د طلوع لوبډلې په ګټه کې چیرې دغه سیټ هم ګټي 2-0 به وي او یوازې به د دریم سیټ ګټلو ته اړتیا او ضرورت وي تر څو وتوانېږي دوهم سیټ هم په البته دغه سیالۍ په بریا سره پای ته رسېږي. محمد هارون دغه ضربه چې بهترینه ضربه وه او د دوهم سیټ بریا هم د طلوع کمپلیکس لوبډلې په ګټه باندې او کنه دا هم د داود مبارز له لورې د سیالۍ د پیل اول سرویس د رومال یوسفزي له لوري خو نه توانېږي چې نمره ترلاسه کړي. دغه توپ په سیده له جال سره برخورد کوي. دلته نمره د پامیر لوبډلې په ګټه باندې دا څه چې د والیبال په لوبه کې ډېر زیات مهم او اړین دی. اوزیر آصفي دغه ځای کې رومال او دغه منتظر حسین خپل کار کوي. منتظر حسین هغه څه چې نوموړی پوره کمال پکې لري. دا ځلې د لوبېدنې کوښښ په دغه شیبه کې ضربه مستقیما توپ په میدان کې غورځېږي او نومره همدغه ستوری لوبغاړی دی. بیا ځل موقع پلټه او بالکل بریالی له دې سره ویش وکړی چې سیټ پوینټ ته ځان ورسوي د عبدالقادر زازي په لوبېدنه لرونکي لوبډلې لوبغاړو وشو کړی چې په دغه سیالۍ کې بریا ترلاسه کړي. سیالي د دوی په ګټه باندې پای ته ورسېده.